سلامونه دوستانو. آیا تاسو هم آنلاین پیسو ته ضرورت دی؟ آیا تاسو هم غواړئ چې آنلاین پیسې د خپل موبایل څخه بل چاته ولېږئ یا هم بل څوک تاسو ته پیسې راولېږي بدون د دې چې تاسو لاړ شئ بانک ته، بدون د دې چې تاسو لاړ شئ بازار ته او تاسو پیسې ولېږئ او یا تاسو کولی شئ په یو اپلیکیشن باندې هغه هم د خپل کور څخه پیسې ولېږئ یو چاته او یا هم یو څوک تاسو ته راولېږي. هغه اپلیکیشن دی د حساب پې په نوم، چې ډېر یو بهترین اپلیکیشن دی. په دغه اپلیکیشن کې د اکاونټ جوړولو او د ویریفیکیشن طریقه زه نن په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که چېرې تاسو نوي یاستئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او یو ښایسته کومنټ هم ورته وکړئ. ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دغه فرصت څخه او له دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلي. راځو دوستانو د ویډیو په طرف. که دوستانو تاسو به لومړی سر کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د حساب پې په نوم دی. دا به تاسو ته ښکاري دوستانو. د دې دپاره به راشئ تاسو پلی سټور ته به راشئ دوستانو. پلی سټور به راخلاص کړئ. په پلی سټور کې به ورته ولیکئ حساب پې. سرچ ته به راشئ. که تاسو په پښتو کې لیکئ او یا هم انګلیسي کې لیکئ حساب پې، نو هیڅ مشکل نشته ده. تاسو ته به د حساب پې اپلیکیشن راسي. کله چې د حساب پې اپلیکیشن تاسو ته راغی دوستانو، دغه اپلیکیشن دی دوستانو، ما ته یې اوپن لیکلی ځکه ما ډاونلوډ کړی دی. تاسو به راشئ په د اوپن په ځای به تاسو ته انسټال لیکلی وي، تاسو به دا انسټال کړئ. دوستانو کله مو چې انسټال کړو، را به شئ په همدغه اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. د اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې دوستانو په دې باندې کلیک وکړو، تاسو به داسې صفحه خلاصه شي. تاسو کولی شئ ژبه یې پښتو ته هم واړوئ او انګلیسي ته یې هم واړوئ. تاسو به راشئ په دغه پښتو باندې به کلیک کړئ. دلته تاسو کولی شئ ژبه یې انګلیسي ته هم واړوئ او که هره ژبه باندې تاسو پوهېږئ همغه ژبې ته یې واړوئ او بیا راشئ خپل ویریفیکیشن پکې وکړئ یا خپل دغه اکاونټ پکې جوړ کړئ. را به شئ دوستانو دلته موږ کولی شو په څو شیانو باندې اکاونټ جوړ کړو. لومړی خو دا چې موږ د موبایل شمېرې باندې هم کولی شو اکاونټ جوړ کړو او بل موږ کولی شو دوستانو په برېښنالیک باندې یا هم ایمیل باندې اکاونټ جوړ کړو. خو که چېرې تاسو په بل ملک کې یاستئ، افغانستان کې نه یاستئ، تاسو به راشئ په دغه ځای باندې ور کلیک وکړئ. که هر ملک نمبر باندې تاسو غواړئ اکاونټ جوړ کړئ، همغه ملک به ورته انتخاب کړئ. مثال زه افغانستان انتخابومه. کله مو چې دا انتخاب کړو، را به شئ په دغه ریکوایرډ کې به تاسو خپل د تلیفون شمېره ولیکئ. کله مو چې شماره ولیکله دوستانو، را به شئ په دغه کنټینیو باندې به ورته کلیک وکړئ. په دې کنټینیو باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک کړو دوستانو، موږ ته وایي موږ ته یو ویریفیکیشن کوډ رالیږي. هغه کوډ موږ ته وایي چې د ایمیل له لارې، د اس ام اس له لارې تاسو ته ولیږو او که چېرته د وټساپ له لارې تاسو ته ولیږو. زه راځم، زه وټساپ ورته انتخابوم. بیا راځم په دې کنټینیو باندې کلیک کوم. کله مو چې دوستانو په کنټینیو باندې کلیک وکړه، موږ ته یو کوډ رالیږي په وټساپ کې. تاسو به راشئ دوستانو وټساپ ته. په وټساپ کې به تاسو داسې کوډ رالیږلی وي. دا کوډ تاسو کولی شئ دې ځای څخه یاد هم کړئ او بیا هلته ولیکئ. تاسو کولی شئ دلته له دغه ځای څخه یې په دغه ځای باندې کلیک وکړئ او کاپي یې کړئ. زه راځم په دې کاپي باندې کلیک کوم. دا موږ ته وایي چې مثال ستاسو کوډ کاپي شو. بېرته راځم حساب پې اپلیکیشن ته. ګورئ دوستانو، که چېرې تاسو کوډ یاد کړی اوسي، تاسو کولی شئ دلته یې ولیکئ. مثال زه دلته کلیک کوم. زه دلته کوډ کولی شم وی هم لیکم. خو که چېرې تاسو کاپي کړی اوسي، بیا به راشئ دوستانو په دغه پیسټ باندې به ورته کلیک وکړئ. ستاسو کوډ په اتومات شکل دلته پیسټ کېږي. کله چې پیسټ شو دوستانو، تاسو به راشئ په دغه کنټینیو باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو دوستانو، کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو دوستانو، موږ ته به او اول کې داسې یو صفحه راشي چې موږ څخه به والټ جوړول غواړي. په هغې باندې هم ورته کنفرم باندې کلیک وکړو. بیا به زموږ ته دغسې یو صفحه راخلاصه شي، یعنې زموږ اکاونټ جوړ شو. خو اوس دلته موږ ته یو میسج راکوي په دغه پاس ځای کې چې موږ ته وایي تاسو خپل پروفایل کمپلیټ کړئ، یعنې ویریفیکیشن یې وکړئ چې ستاسو فول اکسس پیدا کړئ. ځکه که چېرته موږ ویریفیکیشن نه وي کړی، نو موږ ډېری شیان پکې نشو کولی، یعنې ټیکټ نشو اخیستلی، پیسې نشو لګولی د یو حساب پې بل حساب پې ته، همداسې ایزیلوټ نشو کولی. ډېری شیان موږ نشو کولی بغیر د ویریفیکیشن څخه یې وکړو. که چېرې تاسو په همدغه خط باندې کلیک کوئ دوستانو او یا هم راځئ په دغه سیټینګ باندې کلیک کوئ. کله چې سیټینګ ته راغلی، دلته موږ ته وایي چې دلته یې موږ ته لیکلي دي پروفایل په دغه ځای کې. کله چې موږ په دې پروفایل باندې کلیک وکړو دوستانو، موږ ته خپل پروفایل راخلاصېږي. داسې تاسو مخکې د هغې څخه راشئ، په دغه ایډیټ باندې به ورته کلیک وکړئ. په ایډیټ مو چې کله کلیک وکړو دوستانو، اوس موږ کولی شو دلته
دلته خپله سیلفي ور اډ کړو. موږ څخه عکسونه غواړي د مخ، او بل موږ څخه آیډنټیفیکیشن غواړي، یعنې آی ډي کارت رانه غواړي، دا تذکره. او بل چې دی دوستانو موږ به دلته خپل نوم لیکو، بیا به تخلص لیکو، بیا به خپل ایمیل لیکو، ډیټ آف بیرت تولد کال به لیکو، همداسې خپل جنسیت به انتخابوو، پرووینس به انتخابوو، ولسوالۍ به انتخابوو، او همداسې نور ریکوایرمنټ هم چې دي دا ټول ورته ډک کوو. بیا به راځو په دې کنټینیو باندې به کلیک کوو. کله به چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو زموږ دغه معلومات پینډینګ حالت ته ځي. کله چې د پینډینګ حالت ته لاړ شي دوستانو، زموږ دغه کوم ریکوایرمنټ چې موږ ورته ورکړي دي د حسابي د ټیم لخوا دا کنفرم کیږي، یعنې قبلیږي. بعد له هغې دا تقریبا 4 ساعته یا هم یوه نیمه ورځ شاید ونیسي چې دغه زموږ ټول معلومات تایید شي او زموږ ویریفیکیشن وشي. کله مو چې دوستانو ویریفیکیشن وشو، بیا به دلته په دغه ځای کې به موږ ته کله چې پروفایل ته راشو، د دې ایډیټینګ په ځای کې به موږ ته ویریفاید لیکلی وي، یعنې موږ به ویریفای شوي اوسو. بیا بعد له هغې موږ کولی شو د خپل حساب څخه نور حسابونو ته پیسې هم ولیږو، همداسې کش آوټ یې هم وکړو، بانک اکاونټونو ته یې هم ولیکو. دغه ټول شیان موږ کولی شو. موږ کولی شو چې پیسې د بل ځای څخه خپل اکاونټ ته هم راولېږو. نو دوستانو دغه وه زموږ ویډیو. نو دوستانو دغه نورې طریقې چې څنګه موږ کولی شو د یو حساب پې څخه بل حساب پې ته پیسې ولیږو، یا خپلې پیسې د حساب پې څخه نغدې کړو، یا هم بانک اکاونټ ته ولیږو، او همداسې نور لکه موبایل وړې ته څنګه لیږلی شو، څنګه یې زیلوډ کولی شو، او همداسې د برق بل څنګه تحویلولی شو. دغه ټول طریقې به زه په نورو ویډیوګانو کې تاسو ته وښیم. نورو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ، زموږ ویډیوګانې هېرې نه کړئ. همدا ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم له دغه فرصت او له دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلي. دوستانو حسابي یوازینی اپلیکیشن دی چې په افغانستان کې ډېر اعتبار هم لري او هر څوک ترې ګټه اخیستلی شي. دوی ځان ته یو فزیکي کارت هم لري دوستانو، تاسو کولی شئ هغه هم واخلئ، چې دې طریقه به بیا په نورو ویډیوګانو کې درته وښیم. دوستانو دغه ته چې تاسو ته څه ښکاري، دغه ټول کارونه موږ له حساب پې څخه په خپل موبایل کې کولی شو. نو دوستانو نورې ویډیوګانې مو هېرې نه کړئ، نورو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ. نورې ویډیوګانې هم چې کله اپلوډ کړئ هغه هم درسره وګورئ. په هغې کې ډېرې طریقې درته ښیم، څنګه پیپال څخه پیسې راولېږو خپل حساب پې اپلیکیشن ته، څنګه د برق بل تحویل کړو، څنګه ګفت کارت ترلاسه کړو، همداسې نور بیلونه هم موږ کولی شو د حساب پې اپلیکیشن څخه تحویل کړو، او همداسې موږ کولی شو د بانک اکاونټونو سره هم خپل حساب پې اپلیکیشن وصل کړو، چې د هغې په طریقه موږ کولی شو خپل بانک اکاونټ څخه پیسې راوباسو. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، او دغه ویډیو هم درسره مکمل وګورئ. دوستانو که چېرته مو ویډیو خوښ شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، ویډیو ته یو ښایسته کومنټ هم وکړئ، د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. که چېرته نوي یاست زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ، تر څو چېرته موږ بله ویډیو اپلوډ کړو تر ټولو در مخه ستاسو پورې در ورسیږي. د اوس لپاره ښه وخت، الله حافظ.